اسناد وي که اموال وي که بوټان وي که سپلی وي که هر څه یې هغه که اسناد وي که حلوا وي که کالي خو دی وایي ده ماته ونه ویله چې هغه یې نه وایي ما دا دې څه کېږي دا خلک دا وګوره ته په خیر راغلی جوړې نه یو میشي هلته خلکو شان هغه کوي اوس دلته موږ ته خوله جونګه جونګه کوي چې اوس دا میلمانه نه وای او همداسې مې در باندې درخیز کړي وای ته که نرې وار وکړه ما باندې حتی هغه سالار کباب والا چې دی هغه سالار همغه کباب اوس خوندور دي که نه دي او اوس زه یو کارم نه کومه زه یې جګ دی موږ له کوره ډوډۍ راوړې ډوډۍ نه غواړو نه غواړئ کېنه که نو که هر څوک کارګو ته ملکونه لیږي نو مفلس صاحب ته ووایي چې نور خلک یې په 2 ساعتو کې وړي دی په 2 دقیقو کې ورته وړي دا څه شی وایي ورته زموږ ټلیفون شمیره لاندې په پټه کې ښکاري دا زموږ د ټلیفون شمیره تاسو ټیټ وګورئ او بیا پکې ولیکئ دا چې بله خیره روان وي دا دې هماغه تور رنګ کړی دی تور رنګ نه ده څه رقم ده دی لږ سپین دی او لږ خل دی لږ زیړ دی او لږ شینچکي دا اوس کوم رنګ شو دا شینچکي رنګ شو او تا خو ویل چې زه بخمل کومه که نه خو بخمل خو تا ویلې زر تا کوم بیا دې راته ونه کړ ولې مې ونه کړل کومی دي ولې ننګرهار کې خو بخمل خو نه و که نه نو تا ویل دغه ټوټه کوم ماته هماغه وکړل نو زه څه ذمهوار وم ستا نو ته بخمل هغه دلته کور ته مې راوړو خلکو ویله کپن ده بیا مې ایسته ورکړ سپین جوړه کړې ده ښه سپینه جوړه کړې زه فکر کوم چې هغه والد صاحب ته ورکړې ده دا اوس چې هغه مې کړې ده ایسته مې واره کړه دروغ ولې دروغ نه وایم دروغ خو ما ته قاري صاحب وایي چې دروغ مه وایه قاري صاحب درته ویلي دي اوس هم مسجد ته ځې کله کله و هر وخت ځم او درس وی پکې نه درس نه وایم ولې نه وی سبق خالی وایم بس هماغه درس دی که او اختر دې څنګه تیر که نه واپه دا غټ اختر همدغسې بغل سره مې بغږ تیر ودې نه لیده ومې لیده سلام مې ورته واچودم لاسجیک اختر هو هی نو او وریجې او غوښه دې پکې وخوړله نه کور کې مې وخوړله تا څه وی او نواب خان یو خبر رښتیا بلم دا دې څه کېږي دا خلک دا وګوره ته په خیر راغلی جوړې نه یو میشي هلته خلکو شان هغه کوي اوس دلته موږ ته خوله جونګه جونګه کوي چې اوس دا میلمانه نه وای او همداسې مې در باندې درخیز کړي وای ته که نرې وار وکړه ما باندې که ته نرې په ما وار وکړه څنګه چل دی ولې ټوله دنیا دې اوس ګوري زما کوره کانډي ورانوي نه ورانوي هغه زوزه مې انګور را شنه کړي دي همغه راته شکوي زه نور نه ورته شکوي زه ورته وایم هر وخت یې شکوي پلار ته مې ویله هغه ویلې وایي زه سبا نه پرون غرغره کوم یعنې سبا نه بله ورځ یې غرغره کوي سبا نه پرون یې غرغره یاره نواب خانه کابل ته ځو د خیره کابل ته چشکې ځې زما موټر کې خو واښه بار دي هغه موټر کې دی واښه بار دي او بل موټر دې څه کو هغه کور کې ده هغه ترپال دې نه لرې کړی اوس هم نه لرې کوم ولې
بیا ګردونه پکېني ګردونه پې کښېني او رنګ یې څنګه دی اوس هم رنګ یې وتلی که هماسې نه خو مې رنګ که که نه رنګ کړی خو دی و هماغه رنګ اوس هم دی که نه اوس هم ده ښه نوی بیا یې جدید کله ده. رنګ کېده زه خیر پټ پټ ورګورم دی وخاندي ښه او ټیرونه خو زاړه شوي نه دي نه نه دي زاړه او سوي پنچر شوی خو به هم نه نه پنچر څه وی؟ دغه پنچر سو هغه نه ده پنچر دا پنچر سو او ښه دغه هغه دی اته وایي چې هغه ځای په ما را خرڅ کا کور دی هغه غواګانې هم را باندې خرڅ کا هغه موټر چې ووال د هغه هم په ما را خرڅ کا څنګه به شي زه نه خرڅوم ځان ته دې لوټې راټولې کړي کور دې جوړ کړي که او نه ته به هلته هغه د کابل افغانستان کې ځان ته هغه جیګ هغه برق هغه سپکې لګېږي چراغونه عقل ته به ځان هغه ته نه اخلم هلته سړی که راولوېږي بیا مړ کېږي نه مړ کېږي هلته مړ هغه کېږي. سالار کباب والا چې دی او هغه سالار همغه کباب اوس خوندور دي که نه دي او که نه او اوس هم دا مزه یې ګوري کړله. ورته ما ته کباب راولېږه ورته چاته ووایم سالار کباب په ننګرهار کې چې دی ښه هغه خو ډېر خوندور دی ورته راولېږه که نه ورته نه دي کومه ده هغه دلته اوس اوس دې ګوري په لمبکس کې دې ګوري ښه سالار صاحب کباب راولېږه که نه نور چې راولېږي چکنی او چکنیم راولېږه او هغه او نور چې راولېږي او ډیو م راولېږه ډیو بس. چې دیو هغه د بوتل کې نه خرڅېږي بی بی سی بی بی سی د دا غلط شوی دی نه پوهېږي که د نه بی بی سی ته بیو وایي یاره نوابه ښه نو اوس سالار کباب ته ځو بیا هو کله ځو نن ځو که نه نن کله ځو خو ګرمي ده اوس څنګه به شي بیا زه نه ځم هلته هغه یو مې دا کار بدي شي چې هلته ما او تا کښېنو بیا په ګنټه موږ ته نمبر نه رارسېږي او جما دغوی بدي شي څوک دغوی دا خو ستا زما ملګري دي کور که نه؟ رانئ نو رانیوه دا خو ستا هغه ملګري دي جوړوم او راته بیا یې ورانئ هغه ستا ملګري دي که نه؟ تاسې مخکې ما ته خاندي ستاسې لاړ سئ بیا ما ته داسې کي ښه او زه ځورېږم نواب خانه او وایي ولې تا ما ته ونه لویه تیز تیز ما سره غږېږه آفرین چې خلک یې واوري صحیح دی نواب خانه دا اوس څه شی دی ما تا ته هلته د دې نوم اخیستی و دا هغه ده که نه څه چې میک مایک دی په دې څوک څه کوي په دې باندې چا سره جنګ وکړي په دې سږمو یې دغه شی ورته بیرته که او خر داسې نه تم په کونه یې ورته بیرته که دا څه ولې ولیدل دغسې کیسې دي نو نوابه اوس به داسې کار وکړو که نه چې ته به کور ته لاړ شې موږ غرمه ډوډۍ نه ده خوړلې او ستاسې ځای ته راغلي یو او حتما به عصمت خان یو ښه خوراک هم راوړی غوښې به پخ کړي کور کې هغه به راوړل ته به وخورو کومه دي غوښې زه هم بیا در سره خورم خو ورشه کور کې دي که نه راوړه ستاسو کره مېلمانه راغلي ونه هغه یې راوړې وې خو ما سره اوس هم چاقو خو هلته مې کېښود پښه کې وتښتولې زه بیا پسې ګرځېدم پښه کې بانې مه کوه نو نوابه ورشه ډوډۍ ته راوړه چې نه ولاکه بانې وړي پښه کې ویوړه ډوډۍ راوړي که نه راوړي په دې مې دا پوهېږم مېلمانه دي دا اوس له کوم ځای دا هغه بجلات نه راغلي جبلات نه جبلات نه راغلي زه یې پېژنم مفلس صاحب ده خو بیا ورته مخلص راوړه صاحب. که نه دا مخلص صاحب هو محراب وایه ما تا ته څو ځلې ویلي ښه محراب راغلی آفرین کنې ورته راوړله مې په دواړو سترګو مې راوړله مخکې چې د ډوډۍ راوړي هغه څنګه دې راوړې وه کوم هلته مې دلته راوړله چې د مخکې ډوډۍ راوړې وه هغه بله پیره چې راغلې وه هغه مې پټه ګنډه کې درته راوړې وه اوس یې هم راوړه که نه اوس نه کېږي ولې نه چې کېږي؟ کور ته ننوځم ابا مې ګنډه تالاش کوي ولې وایي چې ونه تښتئ نه ابا خو د ډېر ښه سړی غوښه پښه کې تښتولې او په ما یې راړئ وایي دا نه. تا خوړلې نه داسې نه ده هغه ده که زه دروغ یم پشتولانه پښتنه پشتولا کوم یو دی دغه دا پشتولا دی او دا څه دا موټر کې به دې لاړ شو دا مېلمانه دي غوښه به بازار نه ورته راوړو څلوېښت روپۍ تیارې در سره دي تاسې راوړئ بیا به زه تاسې ته روپۍ درکړم راکړه زه بیا در خو دا کوم اوس یې راکړه که اوس ما سره نسته که نه نو څه وخت دغه راکړې؟ تا موټر او هغه د جوب کې روپۍ اوس نسته د ما سره وي اوس یو ناڅاپه ورکې شوې یو ناڅاپه ورکې چېرته ورکې شوې په لاره را روان وم پښه کې مې زوز لاړه چې ورته ومې کتلې بیا چی رانه تښتولې پام دې دی ورته داسې وایي دی چې مه وایه نوابه ولې نوک مې نږدې خوړلی و ولې وږې شوې نه ورشه ما ته ډوډۍ راوړه نوابه
ډوډۍ خو موږ کره نسته ده ولې نشته دی نواب شته دی په کور کې خلک زما ورور عصمت راغلی ده ټول تلي میلمانه کور ته مې عصمت راغلی دا ټول دلي میلمانه چېرته لاړل همدغسې وتي دي توکل په خدای توکل په خدای وتي چې چا کره لاړل داسې ټول سړي وتي دي خو یو کار به بل کو نواب باندې کور موټر زه یو کارم نه کوم زه یې جګ صی ودې موږ له کوره ډوډۍ راوړې ډوډۍ نه غواړو نه غواړې کېنه یا که نه کېنئ موږ سره ډوډۍ موږ نه غواړو نواب خدای دې ایمانداره که خواره مسیر خوشحاله دې کړم او نوابه یو خبر ته وکړم نه ښه صحیح ده ولې وی تا دې پیدې خبر درته نه وای ډوډۍ بیا نه ډوډۍ نوره نه غواړې ته خلاص و راته وې که ورشه چای راوړې چای و چای خو راوړلی سي یخې اوبه به درته راوړم چای پرون موږ کره ډاکټر راغلی او زه یې وهلم وایي چای دې ولې ښکلی نه نه یې وهلی وی که زه دروغ وایم بیا هم پیشتولانه پوښتنه وکړه ښه صحیح ده نواب خانه او کارګو او که نه کارګو پیژنې ولې نه پېژنم اچھی هغه زموږ همسایهګان دي هغه نه یادوم درته زه چې دې ځینه نور ملکونو ته شیان چلیږم او هغه که نه نو که هر څوک کارګو ته ملکونه لیږي نو مفلس صاحب ته ووایي چې نور خلک یې په 2 ساعتو کې وړي دی په 2 دقیقو کې ورته وړي دا څه شی وایي نوابه ګوره ښه ورته یې که غواړې چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال اسناد په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو محراب ګل مخلص سره په اړیکه کې شي نو که غواړې تاسې هېوادوالو ته خپلې پټکې لیږئ نو مفلس صاحب ته ورسئ او تاسې پټکې به سلامت ولیږي پټکې څه شته وایي وړې وړې چرګې چرګان نه لیږي اسناد وي که اموال وي که بوټان وي که سپلی وي که هر څه هغه لیږو اسناد دي که الوایي که کالي خو ده یې وایي ده ماته ونه ویلې چې هغه زه نه وایم ده ونه ویلې حلوایي ورته زموږ ټلیفون شمیره لاندې په پټه کې ښکاري دا زموږ د ټلیفون شمیره تاسو ټیټ وګورئ او بیا پکې ولیکئ دا چې بله خیره روان دي ډېره مننه نواب خانه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره بس دا ځل چې کارګو ته کوم اموال راغلل او کوم هېوادوال ته تلل هلته به ستا عکس هم ورسره ولګوم چې دا د نواب خان د خوا نه ده صحیح ده که نه صحیح دی صحیح ده امونه غټ دي که واړه امونه امونه چی تا اوس ویلې کارګو ته چې اموال مالونه اموال لکه دا جنسونه دي دا شی دی دغه شیانې د خوراکي شی نه دا مه راوړئ که دا چېرته ماتي بیا به موږ ته وایي دا تاسې مات کړي نه ماتېږي ولې ماتېږي موږ یې پسې خدای ناخواسته مات شي بیا موږ چی وکړو هېڅ هم نه خو زه یم بیا یې ورته اخلو نور دا خل بیا ټول تا پسې راځي وینې نه راځي مې لاره بیا هغه نه کوي مې رالیږئ نه صحیح دی راځي ګپ در سره خوشحاله دي چې دا په نوم یو شی لري صحیح ده ځه بیا راولېږئ ډېره مننه نواب خانه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ایمانداره پروسې کې یو پیغام ووایه زه نو زه به تاسو ته څه ووایم نو یو څه ووایه زه خوشحاله شوم چې کارګو صاحب زه ولیدلم او الله دې ایمانداره کړي دوی داسې په مخه ښیي او د ما دې داسې په مخه ښیي نو کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره چې خبرې اترې دې راسره وکړې ډېر هېوادوال تا غواړي چې بیا وګوري کوم لیوان مې ګوري لیوان نه هېوادوال دا د ملک خلک د هلمند خلک نه او زما ملګری هم د هلمند کې ما ګوري حاجي وفا صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي بلکل هغه دې داسې ښه سړی ده ما ګران ده ما ته یو جوړه چې سپلی رالیږلي هغه هم ته اخیستې دي نه دي رالیږلي خو وایي ورلیږم نه هغې رالیږلي اوس بانه مه کوه زما په نوم یې رالیږلي هغه هم ته اخیستي ما خو نه دي اخیستې هغه د پوښتنه ترې وکړه د پیشتولانه هره پوښتنه پیشتولانه مه کوه که نو دا خو پیشتولا ته ساتلی نه و هلته که نه خو ما اورېدلي خو به یي نه موږ اورېدلي دي ګوره هغه زما په نوم هغه رالیږلي و سپلی او ښایسته سپلی وي
هغه به ستا همدلته ورکې کړلې. او ښایسته نه بدرنګه وي بیا منځته واده کړي. اوسه پورې منکره ونیشته ویلې جوپا صاحب ورته ویلې چې ما نواب خان ته یې تا سپلۍ ورکړي دي. هغه ډېر ښه سړی ده، هغه یې راکوي دي بیا تا ته ډایرک دروړمه جبلات. ښه هو صحیح ده. ځه کور دې ودان، الله دې سلامت لره، خوشحاله اوسې، رب دې همدغسې صحتمنده لره. هو که نه ځه نو صحیح دی. درنو ملګرو له تاسې هم سخته زیاته مننه. الله تعالی مو ښاد او یاد لره چې زموږ دغه برنامه تعقیبوئ. د نواب خان خبرې در باندې ښې لګېږي. زه به هڅه کوم چې د نواب خان سره ډېرې برنامې جوړې کړم تر څو تاسې خوشحاله وساتو. بیا هم په تلو تلو کې درته یادونه کوم که چېرته غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ شمېره په لاندې پټه کې درته ښکاري. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.